السلام علیکم قدرمنو درنو دوستانو. نن سبا ډیر اعتبار هم په سړي باندې هغه لوبې وکړي چې هغه دپاره یو لوی سردردي جوړه شي. همدغسې یو واقعه تاسو سره شریکوم چې یو هلک خپل ملګري ته په کومه طریقه باندې دوکه ورکړله او د هغه ښځې سره یې بدکاري کوله او هغه د یو مولا ښځه هم دوکه کړې وه. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو یو دوه ملګري چې ډیر زیات خواږه ملګري وو، دغه ملګرو به د یو بل نه بغیر چکر هم نه وهلو، یعنې چکر له به هم یو ځای تلل، هر ځای ته به دوی یو ځای تلل او د دوی یو ډېر ښه انډرسټینډینګ جوړ شوی و. نو د یو ملګري د بل ملګري ته وویل چې که ته خفه کېږې نه زه تا ته یو خبره کوم. ویل یې ورته چې ما د جومات د ملا مېرمنې سره لاره جوړه کړې ده، تا ته وایم چې ته هر مازدیګر د مانځه نه پس هغه سره کښېنه، هغه سره ګپ شپ لګوه، نو په دې طریقه باندې به زه د هغه کور ته ورځم. که څه هم دې هلک ورسره نه منله، یعنې دغه ملګري ورته انکار وکړو، خو هغه ورته وویل چې زما به بیا تا سره د ټول عمر رشته او ګپ شپ ختمي. کېدای شي چې دا هلک ترې هم مجبور او نو په دې وجه باندې دې هلک د هغه خبره ومنله او هره ورځ به د دغه هلک دپاره مولا سره کېناستو او د مازدیګر نه تر ماښامه پورې به هغه سره و. په دې کې تقریبا میاشت تېره شوه. د دې هلک هم مولا سره زړه ولګېدو او اخر یې زړه وکړو چې مولا ته ووایي چې حقیقت داسې دی، هغه فلانکي هلک ستا کور ته درځي او ستا مېرمنې سره داسې بدکاري کوي. کله چې مولا ته دا خبره وکړه نو مولا په خندا شو، ویل یې چې دا ته څنګه خبرې کوې، زما خو مېرمن هم نشته او دغه هلک د چا کور ته ځي، د دې به سبا معلومات وکړو. کله چې سبا شو او مازدیګري کې بیا د هلک دغه مولا سره کېناستو نو دغه بل ملګری لاړو. کله چې لاړو نو دوی دواړو هم د هغه په تعقب کې لاړل. اول د مولا کور ته لاړل، ویې کتل چې د مولا په کور کې خو هېڅوک هم نه و، ځکه چې مولا لا واده نه و کړی. بیا چې کله د مولا ورته وویل چې اوس به ستا کور ته لاړ شو، وبه ګورو چې دغه هلک چېرته تللی. کله چې راغلل نو دغه هلک یعنې د هلک خپل ملګری خپلې مېرمنې سره په یو کمره کې ګیر کو. نو د هغې نه پس بیا دغه هلک خپلې ښځې ته هم طلاق ورکو او دغه هلک چې و هغه د هغه ځایه وتښتېدو. دا واقعه مې ځکه شریکه کړه چې نن سبا په چا باندې اعتبار کول هم نه دي پکار. ډېر اعتبار هم د یو انسان د بربادۍ سبب جوړ شي. امید لرم چې ستاسو به دا عبرتناکه واقعه خوښه شوې وي.